سلامونه او نیکې هیلې مې بیا هم ومنئ. امید دی چې جوړ روغ به وئ. اوس راځو جی ایس اسایمنټ اپریټرونو ته چې په جاواسکرپټ کې اسایمنټ اپریټرونه کوم دي او په کومو طریقو باندې کار کیږي. دلته که تاسې وګورئ دغه ټیبل کې په دغه ځای کې ټول اسایمنټ اپریټرونه دي چې په مختلفو طریقو باندې موږ کارولی شو. په دې ځای کې ولې چې اسایمنټ اپریټرونه یو وریبل ته یو والیو چې کله موږ ورکوو نو هغه د اسایمنټ اپریټرونو په ترو باندې موږ والیو ورکولی شو. نو دلته یو ایکس مساوي په 10 کړی، یو وای مساوي په 5 کړی دی او په دغه ټیبل کې ټول مثالونه ورکړي دي چې راځئ دا یو موږ ولولو. زه راځم اول دغه اسایمنټ اپریټر ته. دا ډېر عام اپریټر دی او تاسې په پروګرامینګ کې دا ډېر کارولی شئ. کله چې تاسې یوه والیو یو وریبل ته اساین کوئ نو تاسې اسایمنټ اپریټر په دې طریقه کارولی شئ. مثلا دلته د ایکس په نوم یو وریبل موږ ډیفاین کړی دی او هغې ته اساین والیو چې دا 10 ورکړې ده. نو په دې طریقه تاسې کولی شئ چې یو والیو اساین کړئ. مثلا دلته په مثال کې ورکړي چې ایکس مساوي په وای، چې دلته ایکس مساوي په وای کړی دی، یعنې د وای والیو چې دغه ایکس ته ورکړه چې په دې ځای کې ایکس مساوي 50 شوی ده. نو موږ په دې طریقه باندې کولی شو چې دا اپریټر کار کوو. مثلا زه دلته وای مساوي په 100 او بیا راځم ورته وایم چې ایکس مساوي په وای که. نو اوس د ایکس والیو چې دا مساوي په 100 شي ځکه دلته موږ وای چې دا 100 ده. نو که دا رن کړو د دې والیو به 100 شي. په دې اساس باندې موږ کولی شو چې دغه اپریټر کار کوو. او بل اپریټر چې ده هغه پلس اسایمنټ اپریټر ده. تاسې که غواړئ چې د یو وریبل خپله والیو پلس د یو بل وریبل یا د بل والیو سره جمع کړئ نو تاسې پلس اسایمنټ اپریټر کارولی شئ. د مثال په ډول موږ که وغواړو چې د ایکس او وای والیو دواړه سره جمع کړو او په ایکس کې ذخیره کړو نو په دې اساس باندې موږ کولی شو چې پلس اسایمنټ اپریټر کار کړو. مثلا زه دلته راځم دلته ورته وایم چې په ایکس پلس اسایمنټ اپریټر وای. اوس به د وای او د ایکس والیوګانې سره جمع شي او په ایکس کې به ذخیره شي چې د ایکس والیو به مساوي په 10 شي. دې اصلا هدف داسې ده چې تاسې ایکس راواخیستو مساوي م کړو په ایکس جمع وای. ایکس هم د ایکس والیو او د وای والیو هم سره جمع کړه، بیرته په ایکس کې ذخیره کړه نو دا 10 شوله. نو په دې اساس باندې تاسو کولی شئ د مثبت اسایمنټ اپریټر په دې طریقه باندې کار کوي. او همداسې موږ منفي علامه هم کارولی شو چې دا هدف یې دا ده چې ایکس مساوي د ایکس منفي وای، یعنې د ایکس نه منفي وای که چې دلته د 10 نه 100 لوړ شي منفي 10 به پاتې کېږي. نو په دې اساس باندې موږ کولی شو چې شارټکټ یې داسې ولیکو چې منفي اسایمنټ وای. نو دلته والیو به اوس مساوي په منفي 10 شي، یعنې د ایکس د والیو نه چې 10 ده 100 به موږ منفي کړو چې منفي 10 به پاتې شي. اوس که دلته موږ رن کړو دا منفي 10 پاتې کېږي. او همداسې ضرب هم موږ که غواړو چې ضرب یې کړو د ایکس او وای والیوګانې به سره ضرب کړو او بیا به بیرته په ایکس کې ذخیره کړو چې 200 کېږي. او بیا راځو توان ته. توان به تاسې په ریاضي کې هم لوستی. دلته که موږ دغه عدد لیک وړوکی کړو مثلا 2 په توان دی 2 نو 2 په توان دی 2 4 کېږي او موږ دلته په ایکس کې بیرته ذخیره کړو. نو په دې طریقه باندې موږ کولی شو چې دا توان ورکړو. دغه 2 ضرب علامه چې دي دا د توان علامه ده. که دلته موږ 4 ورکړو دا به 14 شي، یعنې 4 په توان د 2 14 کېږي. نو توان په دغه شکل موږ کارولی. او بل اپریټر چې ده دلته تقسیم ده. موږ که وغواړو چې تقسیم یې کړو نو شارټکټ یې داسې ده چې موږ دلته تقسیم علامه ږدو او بیا دا پروګرام رن کوو. نو 4 چې تقسیم په 2 شي 2 پاتې کېږي. او پرسنټیج اسایمنټ اپریټر چې دا باقي مانده ښیي. تاسې که یو عدد په بل عدد تقسیم کوئ او هغلته باقي مانده پاتې شي هغه به تاسو ته وښیي. مثلا موږ 4 تقسیم په 2 کړو چې 2 د ورته ورسېدل او دلته باقي مانده پاتې نه شو نو دلته به 0 ښیي. مثلا زه دلته راځم دلته د پرسنټیج علامه ږدم او دا رن کوم. اوس 4 تقسیم په 2 کړل چې 2 ورته ورسېدل او 0 پاتې شو. خو دا که موږ 15 کړو نو دلته بیا 1 پاتې شي ځکه 15 تقسیم په 2 کې 2 ورسېږي او 1 باقي پاتې کېږي.
نو دا سایم انټرپریټرونه و چې په مختلفو طریقو باندې موږ کارولی شوی او دلته د ځینو اریتمیټیک اپریټرونو سره موږ کار کړل چې څرنګه کار کیږي. نو بیا راځو لاجیکل اسایم انټرپریټرونو ته. دا هم ډیر مهم دي. موږ کولی شو مختلفو طریقو باندې دا کار کوو. موږ کولی شو چې دغه یو څو لاجیکل اپریټرونه چې دي چې دا اند ده او دا آر ده او دا ناټ ده، دا به انشاءالله وروسته په دې باندې هم غږیږو په مختلفو طریقو باندې دا کار کیږي. خو دلته د اسایم انټرپریټرو سره کار دی. دلته یې ویلي چې ایکس هغه وخت موږ مساوي په لاسو کولی شو چې کله اولنی والیو چې ده هغه ټرو وي، او په هر کې موږ ویلی شو چې دغه هغه وخت ایکس موږ مساوي په لاسو کولی شو چې اولنی والیو یې فالس وي، او په ناټ کې موږ هغه وخت ایکس مساوي په لاسو کولی شو چې کله اولنی والیو یې نل وي، هغه خالي. راځئ د مثالونه کار کوو. دلته پریکټیس یې کوو چې لا ښه پرې پوه شو. په دې ځای کې دلته ویلي چې logical end assignment operator is used between two value. If the first value is true، که اولنی value true وي، the second value is assigned، دوهمه value assign کیږي. راځئ ته مثال وګورو لا ښه پرې پوه شو. مثلا دلته اولنی value چې ده true ده، اولنی value true ده، نو دلته هغه وخت y مساوي په لاسو باندې کیږي کله چې اولنی value true وي. اوس دلته والیو اولنی ټرو ده او موږ که دا رن کړو دا مساوي په لسو شي، او که دا فالس وي په دې ځای کې مثلا دلته بیا وای مساوي په لسو نه کیږي، ځکه دلته شرط دا ده چې اول دلته راځي او دلته ګوري چې آیا دغه ایکس مساوي په ټرو ده که په فالس ده. که په ټرو وي مساوي وای په لسو کیږي، او که په فالس وي بیا مساوي په لسو نه کیږي. نو په دې ځای کې موږ ته فالس شو کړو چې دا فالس ده. او بل چې دا اور اپریټر ده، اور اپریټر چې د هغه وخت مساوي په لسو والیو کیږي کله چې اولنی والیو د هغې فالس وي، یعنې دلته به اوس برعکس دا د اند ده. دلته موږ که دا رن کړو د دې والیو مساوي په لس شي، او که دا ټرو وي بیا والیو مساوي په لسو باندې نه کیږي. نو دلته ټرو موږ ته مستقیم شو کوي یا پرنټ کوي. او بل چې دا ناټ اپریټر ده. ناټ اپریټر په هغه صورت کې موږ کارولی شو چې کله والیو دلته نل وي، مثلا دلته والیو په دې ځای کې نل ده یا انډیفاینډ ده، نو په دې اساس باندې شرط دلته ګوري چې آیا د ایکس والیو نل ده او که نه. که نل وي دغه وای چې ده دا مساوي په لسو کیږي، او که نل نه وي بیا مساوي په خپله والیو باندې کیږي. اوس تاسې وګورئ دلته مساوي والیو په نل ده او لس یې مساوي په وای کړی ده، یا که undefined وي دا هم مساوي په لسو ده. او دلته په ناټ کې دغه دوه شرطه ورته مهم دي چې یا والیو که undefined یا نلي، نو که دغه والیوګانې په دې باندې مساوي وي بیا لس راخلي مساوي په وای کوي، او که مساوي په دې باندې نه وي مستقیم هغه خپله والیو پرنټ کوي. مثلا زه دلته راځم دې ته وایم چې ټرو، دلته موږ ته مستقیم ټرو پرنټ کوي، نو دلته لس مساوي په وای باندې نشو. یا که دلته یو عدد ورکړم چې دا هم ټرو ده، دغه عدد په خپله دا په ټرو ده، نو دا مساوي په 12 کوي، او دلته نه والیو نل ده او نه انډیفاینډ ده، نو دلته راغلی دي دغه لس چې ده دا مساوي په وای باندې نه ده کړی. دا مثالونه دي تاسو کولی شئ د پریکټیس کوئ. دا د آر اپریټر ده چې آر اپریټر دا هم د ناټ ده چې کله والیو مساوي په انډیفاینډ وي، موږ که مستقیمه والیو انډیفاینډ ورنه کړو هغه والیو انډیفاینډ مستقیم اخلي. دلته یې ورته اساین نه کړو نو مستقیمه والیو چې ده انډیفاینډ وي. دغه هم ځینې والیوګانې دي په دې کې تاسو کنفیوز نه شئ. د فالس چې ده دا بولین کیبورډ ده، په دې کې والیو فالس ده، او کله موږ زیرو ږدو په زیرو کې هم والیو فالس راځي، او دا هم ټولې فالس والیوګانې دي نل
undefined not a number دا والیوګانې چې دي دا ټولې فالسي والیوګانې دي او په دغه ځای کې بیا truthly والیوګانې ښودلي دي چې په دې کې تاسې کنفیوز نه شئ په دغه ځای کې موږ که په سټرینګ کې یو صفر ونیسو دا په دې معنا نه ده چې دا صفر ده دا یو سټرینګ ده دا یو عدد نه ده بلکې دا یو سټرینګ ده ټکس ده او دلته که موږ فالس په سټرینګ کې ونیسو دا هم بولین والیو نه ده دا هم یو سټرینګ ده او دغه امټي ارې ده او دا امټي ابجکټ ده چې دا ټولې truthly والیوګانې دي او په دغه ځای کې یو بل اپریټر هم ډیفاین کړی ده چې دا د مات ډاټ مین او مات ډاټ ماکس سره کار کیږي موږ که غواړو چې د یوه نمبر د یوه سټرینګ نمبر اخرینی او اولنی عدد وښیو په دې اپریټر کې کارولی شو مثلا دلته یو ټکس معرفي کړی ده چې 1 2 3 4 5 دي او بیا دلته ډیلیټ په نوم یې یو بل وریبل ډیفاین کړی ده چې مساوي په مات ډاټ مین دلته مین چې ده دغه اولنی عدد یې اخلي یعنې دلته به تاسې 3 ټکي ده او بیا به ټکس ورکوئ ټکس دغه خپل وریبل نوم ورکوئ دا مینیمم عدد دلته تاسو ته پرینټ کوي مینیمم عدد تاسو ته راخلي او مات ډاټ ماکس چې ده هغه مکزیمم عدد تاسو ته راخلي په دې اساس باندې تاسو کولی شئ دغه اپریټر هم کار کوي مثلا که دلته زه 6 ورته ولیکمه اوس هغه چې ده مکزیمم عدد به 6 وي او مینیمم یې چې دغه یو ده او دلته که زه له 2 شروع کړم بیا به نو مینیمم چې ده 2 ده او مکزیمم چې ده دا 6 ده نو دا اپریټرونه وو چې موږ تاسې کار کړل انشاءالله نور اپریټرونه یو څه چې پاتې دي هغه به هم وایو او دغه اکسرسایز هم تاسې خپل انسر ورته سبمیټ کوئ ځکه چې دغه ډېر مهم ده او په دې ویب سایټ کې تاسو کولی شئ چې خپل پریکټیس هم وکړئ نو د موږ د نورو درسو په تمه اوسئ د اوس لپاره خدای پامان